ځینې افغان نجونې زده کوونکې وایي کله چې د طالبانو له پرېکړې خبر شو پر موږ قیامت شو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د تړل پاتې کېدو په تړاو د طالبانو پرېکړې د نجونو زده کوونکو توند غبرګونونه راپارولی دي. دوی وایي لوست حق دی او طالبان باید دوی ته د درس ویلو اجازه ورکړي. هغه نجونې چې 2 میاشتې د خپلو ښوونځیو د دروازه د خلاصون په تمه وې نن بیا په سرو سترګو ناستې دي چې د ننني جنسیتي تبعیض درد بیانوي. چهارشنبه د طالبانو حکومت یو ځل بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته د تګ مخنیوی وکړ. هدایه او قدریه دوه هغه خویندې چې د ښوونځیو د خلاصون د ګونګسو په اورېدو په دې سختو اقتصادي شرایطو کې د ښوونځي جامې او قرطاسیې اخیستې وې خو وایي نن هم وژړول شوې. دا دوه خویندې چې د 12م او 8م ټولګیو زده کوونکې دي ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې ښوونکي وویل چې ښوونځي نه دي پیل شوي او نور مه راځئ اوس هم بیرته کور ته لاړه شئ چې وضعیت سم نه دی. واقعا نه پوهېږو چې څه ووایو. زما او د څو نورو ملګرو له سترګو مو اوښکې تویې شوې او همغه شېبه پر موږ سم قیامت تېر شو. د یوې زده کوونکې په توګه له طالبانو دا پوښتنه کوم چې علمي او منطقي اصلي دلیل یې څه دی چې افغان ښځو ته د زده کړو او روزنې اجازه نه ورکوي. نجونو زده کوونکو نه یوازې نن اوښکې تویې کړې بلکې خپل د زده کړو حق غوښتنه هم وکړه. د سردار کبلي ښوونځي زده کوونکو لومړی دا اقدام وکړ. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې ازادۍ راډیو ته وویل دا نورو هلکانو په څېر چې په مخ یې د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي موږ هم غواړو چې زموږ پر مخ هم د ښوونځیو دروازې خلاصې وي. موږ غواړو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو خپلو اهدافو او هیلو ته ورسېږو. د طالبانو حکومت د سهشنبې د ورځې د اعلامیې خلاف پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د لیسو او متوسطه ښوونځیو ښځینه زده کوونکو ښوونځیو له تګ منع کړی. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا په تېرو 2 لسیزو کې لومړی ځل ده چې د دغه ډول جمعو په وړاندې غبرګونونه او نیوکې کېږي او په دې پلمه نجونې د زده کړو له فرصته بې برخې کېږي. د یادونې ده چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره د دوی د واکمنۍ د لومړۍ دورې په څېر یو شمېر نجونې زده کوونکي په کورونو کې په پټه توګه د علم او پوهې په زده کړه بوختې دي.